وی د مینې خوند باندې شیخان پوهیږي وی ځکه حدیث او په قرآن پوهیږي وی څه ګیره خریلي موچکټا څه مینا څه په غیرت څه په ایمان پوهیږي وی تپوس د ګلو د بورانه کوي ګنګوټ د غلو په ډیران پوهیږي وی دا چې پراته دي د افغان سیمو کې دغه په درد د مسلمان پوهیږي دا چې پراته دي د افغان سیمو کې دغه په درد د مسلمان پوهیږي نن خو په سلو کې به 12 نوي چې نور قماشه په احسان پوهیږي اوس به دغه باره کې لږ مخکې نور ورته شمه نظم به ومه چې د ګیرې ویښته خوند کوي سړی پکې سړی لګي وي دا ګیره برید چلر کې نرخځی دی او نرخځی لګي نو د ګیرې ویښته خوند کوي سنت د انبیا دي واجد پار سړي دي داسې نه چې په مولا دي داسې بې غیرتو باندې دا نن خلک لګیا دي دنیا که پې ناراضه شي خبرې مې رڼې لګي او دا ګیره برید چلر کې نرخځی دی نرخځی لګي نو صدارنګ په اسمان کې تسبیحات د پرشتو دي سړی خاسته پګیره رب خزي په کونسو دي او دا ګیره برید ساتل خو اخر نخې د سړو دي نو تقدیر باندې ناراضه مهنس بل خسې لګي دا ګیره برید چلر کې نرخځی دی نرخځی لګي نو تقدیر باندې ناراضه ځکه لاړه دبدبته دا پین پتلون چې واچوي توبه خدای توبه ته د ګیری په ساتلو خرابېږي بدندته نو غیرت په نظر ګوره در تسپک په د باندې لګي دا ګیره برید چلر کې نرخځی دی نرخځی لګي نو غیرت په نظر ګوري غیرت په نظر نه ګوري جړه وته حسین ښکاری د لوت د کوم عمل کوي د دغه کار شوکین ښکاری د کریم پاوډر به پوری کوي د ښځو غوند سپین ښکاری نو ټولګې بکیږي ما تسپک دغه ټولګې لګي او دا ګیره برید چلر کې نرخځی دی نرخځی لګي نو بریک ناخلی په چا حق خبره هر چا تخکاره کوي بریک ناخلی په چا حق خبره هر چا تخکاره کوي په خپل ځای کې هر یو بے حیات اشاره کوي پروا د شیرپن کې نه د چا یو زره کوي دا ځکه نور قماش دار چا سترګو کې ازغې لګي دا ګیره برید چلر کې نرخ چې خوب مې نشي ګناهونه مې په سر دي احسانات په ما بشمیر استا د دردي په دې تمه په امید باندې وده شم رحمتونه ستا په قهر باندې بر دي خوشبوئی دی په تمام جهان خورش و په ډیران کې ګنګوټان کله خبر دی د حیا صادرې لرې شوې د سره بې حیا د جدید دور ښځې نر دي مرګ مني هر مسلمان خو یقیني نشته بې یقینه اکثریت سره اکثر دی دا به ته ووایم چې د قبر د عذاب باره کې یو چاربیته ده چې دا قبر کړي आवाज په دې دنیا هر یو بشر ته او چنجي به دې په خېټه کې زما زری زری کی आवाज کوي دا قبر زما خېټې لبراشي او د پاسه په ما ګرځي په مستا او په غرور تعلق به دې شي ختم د دنیا نه به جدا شي اخلاصې دې نشته چرته راځي مال به ضرور واپس ورانه لاړ نشي د خپل پردي خبر ته او دا قبر کړي आवाज په دې دنیا هر یو بشر ته نو په دې الفاظ دارنګي 15 ځله ناری کړي چنجي به دې په خېټه کې زما زری زری کی په دې الفاظ وای ای اولاد د ادم او د اور د ځان نمړ کا چې بل کړي د پخپلا چې ما سره راځي نو درناو کا سغم او دیو ځان سره راوړه د عمل ساتلې بلا حاجت مې ګورې نشته د دنیا د سیمه او زرتا دا قبر کړي आवाज په دې دنیا هر یو بشر ته وی دولت به دې بل واخلي تا به پاتې به اسری کی او چنجي به دې په خېټه کې زما زری زری نو د خلکو در سره به تر د قبر مرګرتیا شي حصار به در تنشي خلک ټول برا واپس شي عمل به در سره په تور لحد کې یک تنها شي روان وشي په بیرته خپل پردي به دی بس شي نو بغیر بیړای به ډوب شي چې وردانګ سمندر ته دا قبر کړي आवाज په دې دنیا هر یو بشر ته تو خد نیک عمل به درته هلته شوګيري کړي او چنجي به دی په خېټه کې زما زری زری نو بغیر توخې ورتلو سره لحتی دومره تنګ شي پختای دواړه نن باسي د یو بل کې پزورا نه ترسي دغه وخت کې په بادشاہ نه په ملنګ شي چې کني بلکند ته عبرت واخلا شمکورا نو خودل پاک الله غضب د قبر پیغمبر ته او دا قبر کړي आवाज په دې دنیا هر یو بشر ته نو اغیار او تا وارنینګ دی بندې ټوکی مسخري کړي چنجي به په خېټه کې زما زری زری کی نو اغیار کوي تنقید په علما د اشاعت خبره وضاحت ته بار ناراضي میدان ته منکړه هر میدان کې د خبره وضاحت او کرختیا کا حق له حق ویل خورا دي شي قران ته
یو ورځ به ورشي ګوتو کې نکیر او د منکر ته دا قبر کړي اواز په دې دنیا هر یو بشر ته خبرې د دروغو خو به هر سړی خوري کی او چنجي به دې په خېټه کې وي زما زری زری نو عذاب د قبر حق ته زمونږ ټولو دا مسلک ته څوک څنګه انکار کولی شي اجماع نه د امت هر کس اهل سنت د اشاعت په دغه کلک ته ړومبی منزل د قبر د منزل د آخرت هیر نشي درنه مرګ اوسېږه تیار دغه سفر ته دا قبر کړي اواز په دې دنیا هر یو بشر ته نو مرګ تیار د نور کماشه چار چاپیر درنه ګیري کړي او چنجي به دې په خېټه کې زما زری زری